د بلخ ولایت د خوړو او درملو رئیس وایي چې د مزار شریف ښار د یو شمېر اوسیدونکو د شکایت له مخې په دغه فابریکه کې د یخ د تولید چارې له نږدې څارلي. نوموړي زیاته کړه چې دغه فابریکه د تولیدي له معیارونو سره برابره نه ده او په نامناسب چاپیریال کې د یخ تولید پیل کړی. ښاغلي توانا زیاته کړه یادې شوې فابریکې په ورته وخت کې 3 ډوله تولیدات تولیدول چې یخ، صابون او غوړي پکې شامل دي چې د تولید هیڅ معیار په پام کې نه دی نیولی. واقعا وقتی که ما آمدیم محیط فابریکه را دیدیم به هیچ معیارات و اصول و قوانین ریاست دوا و غذا برابر نبود. ضمن که اینا یخ تولید میکرد، اینجا تولید صابون و همچنان تولید روغن بود و ضمن تولیدی که غیر معیاری بود به اثر شکایات همسایه ها، همچنان فامیل های مسکونی و همچنان دیگر فابریکات یخ که بود، اینا بار بار شکایت کرده بود که از اثر بوی و تعفن امی فابریکه حتی دیگر فابریکات که یخ تولید میکرد اونا نیز متضرر شده بود. د بلخ ولایت د خوړو او درملو ریاست د مایکروبیولوژي کارپو ډاکټر امیدالله صمدي وایي چې یو میاشت وړاندې د یادې فابریکې مسؤلینو ته د پورتنیو توکو په اړه خبر ورکړی و او د تولید معیارونه یې له دوی سره شریک کړي وو، خو د فابریکې مسؤلینو پورتنیو ذکر شویو ټکو ته پام نه دی کړی. قبلا هم چند مدت پیش اینجا همکارای ما آمده بودند، سروی کرده بودیم دیگه. فعلا که امروز میبینیم نظر به بار قبل که آمده بر از اینا رسما برشان به شکل کتبی گزارش داده بودیم، گفته بودیم که طبق معمول باید به او خود عیار بسازند که عیار نساخته بودند. په ورته وخت کې د یخ فابریکې مسؤل نقیب الله وایي چې د بلخ ولایت د خوړو او درملو ریاست کارکوونکو یو میاشت وړاندې خبر ورکړی و او وایي که یو ځل بیا د کار اجازه ورکړل شي نو دوی به په ټاکل شویو معیارونو سره سم عمل وکړي. د یادونې وړ ده چې د یادې شوې ادارې د مسؤلینو لخوا د ټولو تولیدي فابریکو او سوداګریزو مرکزونو د څارنې او کنټرول دغه لړۍ لا هم دوام لري.